السلام علیکم، زما نوم روح الله عمر دی. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو محصل یم. ځکه چې د چین د کمونېست ګوند غونډه دایریږي، زما پوښتنه د چین د کمونېست ګوند څخه دا ده چې ولې د چین د کمونېست ګوند ملي کانګرېس په هرو 5 کلونو کې یو ځل ترسره کیږي. سلامونه. د چین کمونېست ګوند په 1921 کال کې جوړ شوی او تر دې دمه یې 19 ملي کانګرېسونه جوړ کړي دي. د چین د کمونېست ګوند د مرکزي کمیټې د سیاسي بیورو د وړاندیز له مخې د دغه ګوند 20 ملي کانګرېس د اکتوبر په 14 نیټه په بیجینګ کې پرانیستل شوی دی. د دغه ګوند 19 ملي کانګرېس په 2018 کال کې ترسره شوی او 15 کلن بهیر یې بشپړ کړی دی. د چین د کمونېست ګوند له اوسنۍ اساسنامې سره سم د ګوند ملي کانګرېس په هرو 5 کلونو کې یو ځل د دغه ګوند د مرکزي کمیټې لخوا ترسره کیږي. د چین کمونېست ګوند ملي کانګرېس نه یوازې د دغه ګوند بلکې د چین په تاریخونو کې هم کلیدي اهمیت او خاص ځای لري. مثلا دغه ګوند په 18 ملي کانګرېس کې د لومړي ځل لپاره هغه موخه وټاکله چې تر 2020 کال پورې به د چین په هرې برخې کې شتمنه ټولنه آباده شي. د چین د کمونېست ګوند په 19 ملي کانګرېس کې د لومړي ځل لپاره په نوې زمانه کې د شي جین پینګ چیني ځانګړتیا لرونکې سوسیالیستي مفکوره وړاندې شوې ده. دا تورې چارې د زمانې له پرمختګ سره سم د دغه ګوند د ګام پورته کولو ښه څرګندویي کوي.